إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمان معزز ورونو دا دروجی مبارک میاش تاسو تفتح دا چه دا دا برکت او دا خیر ندک میاشت لکه چې دیتا شهر رمضان ویلې کیږي نو دیتا شهر القرآن هم ویلې کیږي د رمضان میاش بل نوم یې سره د قرآن کریم میاش ولی ځکه په دې میاش کې قرآن عظیم شان نازل شوی دی میش کی قرآن عظیم الشان هر کار جبریل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د دې گردان او تلاوت کړي دی میش کی صحابه کرامو بدنی کو اعمال سره سره د قرآن عظیم الشان زیات تلاوت سو کرتی بئی قرآن عظیم الشان پر تلاوت سر ختمو بلکہ د شپې په قیام اللیل کې په تراویح کې دا یوازې د رمضان میاشت ده چې د قرآن عظیم الشان ختمونه پکې کیږي دا خشته خشته تراویح قیام اللیل دا اوگدی اوگدی سجدی رکوگانی اوگد قیام دا پا بلا میش کلی کی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دورنا نیولی دا خلفاء راشدینو دا دورنا دا صحابه کرامو دا تابعینو او دا تابعینو دور زیاد تلاوت بے پروجہ کے دا قرآن عظیم الشان کو زیاد تلاوت دا قرآن بے پا منزون کی پا تراویح کی پا قیام اللیل کی الحمدللہ دا دے وقت پوری مسلمانان په دې باندې اهتمام کوي
ارشفه د قران عظیم شان یو سپاره ختم پکې یعنی ما سفاره په تراو کې ختمي مکمل سفارات دو سپاره درې سفاری په قیام الليل کې ختمي نو دې ته ویل شي رمضان شهر القرآن الکریم بعض خلک به اثر رواج بم کار اخلي حدیث کی راضی داسې وخت براشي چې د اسلام بس صرف نوم پاتې شي لم يبق من الاسلام الا اسمه انوم باندې به خلک فخر کوي د قرآن تلاوت مې وکړو تراویح مې وکړلې د قرآن ختم مې وکړ څونه وخت دې وکړ څو سپاره دې ختم دې وکړ والله نن شپه م لس سپاره ختم پکې وکړ متاسفانه نن شپه م 15 سپاره ولوستلې پکې سبا لس سپاره دې او بل شپه 15 سپاره دي نو قرآن ختم شو شپو کې درې شپو کې قرآن به ورونو په هغه طریقه باندې په مانځه کې لولو چې کومه طریقه د نبی علیہ السلام نه منقول ده په هغه طریقه باندې به قیام الليل کې په تراویح کې لولې قرات بکې چې کومه د خلفای راشدینو طریقه و چې کله د تابعینو طریقه و چې کومه طریقه زمونږ استاد د دین د امامانو و او دا چې دا قاری صاحب دامات جرن دي او ګړب ګړب راخستلې او سره د الفاظو په دغه باندې نه پکې چې چی شی ویلي نورون حدیث کی راځي وای ډیر کرته به یو سړی قرآن وای خود دې نه بخته نه تیری قرآن کې خیر ده برکت ده خدا ول نه تیریږي ا طریقه د لوستره غلطه ده نو دا قاری صاحب نه رب العالمین تپوس کوي عوام تم دوکه ور کوي الله رسول ته نشي ور کوي الله رسول خو فی جانی کې دوکه باز عوام خلک کوئی چې والله خکارو نورو خکار نه ده تلاوت هغه تلاوت ده ورتل القرآن ترتیلا قرآن په دې طریقې سره د تجوید مطابق ویلولې یو امی سره دغه نشي لوستل دا عذر لري شرعي عذر لري هغه د تجوید مطابق نشي لوستل خو کاری سے یاد دے قرآن د تجوید مطابق لوستل شي به منوي عوام دوک کی وای ما خسته تراوی وک 15 سپاره مې پکې ولو نن شپه تراو کې ولست قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا رب کائنات فرمائے اے وضو زما حبیب دے خلق تا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا زما حبیب دے خلق تا اعلان وکړه تاسو خبر نکما خلق باندې چې عملونو کې تاوان کړي خساره یې کړي دا کوم خلق دي چې عمل کوي او به تاوانین دي پکې عمل کوي او نه قبليږي عمل کوي او بلکې الټا په عمل باندې غته سزا او عذاب ملاويږي د ثواب نه محروميږي الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا خلقوا
چې ګمراه کړي دي د دوی سعی او کوششونه په ژوند دنیا کې برباد دي، عملونه برباد دي. د دې په ژوند دنیا کې د دې ټول عمل برباد دی. ويحسبون انهم يحسنون صنعا، او د دې دا خیال چې ما خو ښه کار وکړ، ښایسته کار مې وکړ، تراویح مې وکړلې، ما خو لږ سپارو تلاوت په قرآن کې وکړ، ما خو مکمل د قرآن عظیم شان ختم په 3 ورځو کې وکړ. خو لیکن الله وایي چې دا انسان تاوانی دی، دا خطا شوی دی، دوکه شوی دی. متاسفانه موږ ته درد په دې خبره باندې ملاویږي چې یو مسلمان ورور دې عمل کوي، ورته هغه الټه د هغه سزا ملاویږي، ورته باید سړی خفه شي چې وایي د قرآن تلاوت کوي او بیا هغه ته سزا پې ملاویږي. دا د خفګان او د افسوس ځای دی. الله دې موږ او تاسې دې نه وساتي. نورونو تلاوت بکو خو هغه طریقې سره چې د نبی علیہ السلام نه منقول دي، هغه طریقه چې د خلفای راشدین او تابعین نه منقول ده. نو کم څه کم چې یو سړی خو پوه شي، شاته چې دا یو عامي سړی دی پوه شي چې تا څه شی ولوسه، کدو کې لیکانې چې ولید او ګړب ګړب د خېږي او پته نه لګي چې دا خې ویلا خې ویلا عین ویلا غین ویلا سره تمیز یې لیکي چې دا څه شوی. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د قرآن عظیم شان د تلاوت توفیق راکړي په هغه طریقه باندې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه وه، په هغه طریقه چې د خلفای راشدین وه، هغه طریقه چې د ائمه کرام او د تابعین وه، په هغه طریقه چې الله تقبل او منظوري. الله هغه طریقه چې موږ په تنیسي او ګناهګاری وکړي، الله دغه توفیق مرکه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورونو حدیث کې راځي جبريل براته عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت ده، فرمایي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم اجود الناس بالخير. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بد ټول خلقونه د خیر کار کوي نشي. ار یو خیر کار کې به نبی علیہ السلام د هر چا نه مخ، خو خصوصا په رمضان کې. وكان اجود ما يكون في رمضان، ډیر نشیط به په رمضان کې، هغه وخت چې جبرئیل امین بدته د قرآن تلاوت. جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام براته او دغه په انتظار او چې هغه قرآن تلاوت کوي، ول په دې خاطر چې د قرآن یاد مکمل ختم نشي، انسان د سنون ورک نشي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به روزه کې داغه تلاوت كل ليلة في رمضان، هر شپه تلاوت وکړو حتى ينسلخ رمضان، هغه وخت پورې چې به روزه ختم شو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم استاد حضرت جبرئیل امین براتو د قرآن عظیم شان تلاوت هغه به وته اور، بلکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل خو څکه صحابه کرامو نه به ماورو. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نے روایت ده، وما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل چې اقرأ علی القرآن. سو وی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. خير البشر افضل الرسل. عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه توي چې ابن مسعود سے ما ته د قرآن تلاوت واور او چې تلاوت کېو دي اورم. قلت يا رسول الله
اقرأ عليك وعليك انزل او دا الله حق پیغمبرا زد قرآن تلاوت تا تقوم و حال دا چې تا باندې قرآن نازل شوه دی. دا څنګه خبر؟ نبی علیہ السلام وایي چې وایا انی احب ان اسمعه من غیری، دا د الله کلام دی، زه غواړم چې د بل مسلمان نه دا بل سړی نه واورم، دا ماته ډېر زیات خوند راکړي. د الله په کلام کې ورونو چې څوک پې پوهېږي تاثیر زیات کړي، ډېر زیات اثر لري. وی ما قرآن تلاوت شروع کو، سورة النساء آیتونه می شروع کو. وی کله چې زه دی آیات راورسېدلم فکیف اذا جئنا من كل امة بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، سرنګ حالت به هغه ورځ چې موږ به د هر یو امت نه یو ګواه پیش کو په خپل امت باندې. قیامت ورځ به الله به هغه امت باندې یو ګواه د هغې د جنس نه پیش کړي. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، او تا به موږ راوړو په هغه خلکو باندې چې د قوم دپاره ګویي کوي، تا به راوړو ته به په هغې باندې ګویي وکړي چې او دا خبره ما دې ورته کړې وه، او دا خبره د دې حقه وه. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض، متوجه اورز باندې به بیا کافر سره خوښ غني چې د ځمکه کې اوار شي، خاورې سره خاورې شي، ځکه ډېره سخته ورځ. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې کله دې آیتونو ته وایي زه راورسېدلم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وویل چې بس دی. وایي چې کله ما نبی علیہ السلام ته وکتلې د هغې د سترګو مبارکې نه اوښکې روانې وې، دا سخت حالت هغه ته په یاد شو. نو ورونو د قرآن تلاوت دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه وه په رمضان کې، دا د صحابه کرامو طریقه وه، په دې کې ډېر اجر دی. لس چنده سل چنده چې د الله خوښه شي د 200 پورې نیکۍ یو حرف باندې سړي ته ورکوي. راځه چې ما ورته د ځان سره سوچ وکړو چې دا تقریبا نیمې ته رسېدلو دا درېیمه برخه تېرېږي د روژې چې څو سپارې تلاوت موږ ما ورته وکړو. هر سړی به یې ځان سره سوچ وکړي چې ما څو سپارې تلاوت د قرآن عظیم شان کړی دی، نو د هغې مطابق دې به ځان ته اجر هم ورکړي. باید درونو د دې فرصت نه کار واخلو، دا ځایونو. بارک الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا. اللهم اغفر لأخوالنا وخالاتنا. اللهم اغفر لإخوتنا ولإخواننا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء ودار أمن وإيمان، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صووا صفوفكم رحمكم الله.